زوی دی چې خپله لر و بر نری وي او د خپل ایمل ولي خان هم لر و بر نری وي. دا خو کوچنی کول دی افغانستان ډېر کوچنی کول دی وسړی لر و بر چې دی چټیا د هېڅ معنا نه لري. او بله خبره دا کوم ګوره د پی ټي ایم په اړه راځي چې نن سپینې وایو. خبره دلته دا دی که چیرې دلته موږ او تاسو په حقایقو باندې غږېږو که په قربانیو غږېږو زه تاسو ته خبره کوم. مروان صاحب ته مه خبرې توهین مه کوه. لر و بر موږ نه راوړو. لر و بر ناراض موږ لر و بر ناراض موږ نه ده مرهون صاحب. تاسو قرار صاحب تاسو به نه زموږ مروان صاحب و مرهونه ته ولې دغه سړی خبرې ته پرېږده که نه نه ته د سهار ایسې بې سر بې فاخته یې د انګریز غوندې که یو سم دښمن چې وي چې لږ پرنسپلز خو ولري لږ معیارونه خو ولري. پاکستان څه معیار لري؟ پاکستان ستا د کله چې افغانان به ټپیان کېدل او ډېر کوچنی اکسیدنټ به یې کول دوی د ګردې د شن به ترې ایستلې او د اوس تاسو ولیدل د پنجاب په شفاخانه کې 1500 مړي پیدا نه شول چې هېڅ ارګانونه پکې نه دي. زړې ترې ایستلی د ګردې ترې ایستلی د ځیګر ترې ایستلی ده حتی سترګې ترې ایستلی ده او دا ټول په عربانو او روسانو باندې په دغه بلاک مارکیټونه باندې خرڅوي. دا خبره ده که نه. نو دلته اوس موږ چې دا خبرې کوو بله خبره دلته دا دی چې زه هم د ډیورنډ د کرښې نه تېرېږم خو دلته دغه ملا حسن چې دی دا قنداری دی یا یو بل سړی چې دی ننګرهاری دی بل کابلی دی. زه خو دا معنا نه لري که دغه په وړاندې درېږم زه وایم چې زه د کابل نه تېر یم یا د قندهار نه تېر یم یا د ننګرهار نه تېر یم. که یو ننګرهاری طالب راپورته کېږي زه دغه په وړاندې جنګ کوم او وایم چې دا سړی خاین دی دا باید ووژل شي. دا معنا خو نه ورکوي چې زه بس د ننګرهار خپل خاوره نه بولم. دا چې دی ولې ورسره تاسو تړئ. او بله خبره بیا هم زه د خبر کوم دغه لر و بر څه معنا دغه د اسفندیار ولي خپله وایي چې وایي زه لر و بر چیغې وایي او وایي چې ما مشرف ته ویلې چې زه افغان یم او د ده زوی بیا څه خبره کوي دا ایمل ولي خان په یوټیوب کې شته تاسو ورشئ وګورئ. دا په یوټیوب کې د خبرې کوي هغه دی په مرکه کې وایي هغه خبریال ترې پوښتنه کوي که چیرې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ جنګ وشي د چا طرفداري کوي د چا دفاع کوي. وایي زه د پاکستان دفاع کوم او د افغانستان سره جنګېږم. نو دا دغه سړی زه چا طرفداري کوي د چا دفاع کوي. وایي زه د پاکستان دفاع کوم او د افغانستان سره جنګېږم. نو دا دغه سړی زوی دی چې خپله لر و بر نری وي او د خپل ایمل ولي خان هم لر و بر نری وي. دا خو کوچنی کول دی افغانستان ډېر کوچنی کول دی وسړی لر و بر چې دی چټیا د هېڅ معنا نه لري. او بله خبره دا کوم ګوره د پی ټي ایم په اړه راځي چې نن سپینې وایو. خبره دلته دا دی که چیرې دلته موږ او تاسو په حقایقو باندې غږېږو که په قربانیو غږېږو زه تاسو ته خبره کوم. مروان صاحب ته مه خبرې توهین مه کوه. لر و بر موږ نه راوړو. لر و بر ناراض موږ لر و بر ناراض موږ نه ده مرهون صاحب. تاسو قرار صاحب تاسو به نه زموږ مروان صاحب و مرهونه ته ولې دغه سړی خبرې ته پرېږده که نه نه ته د سهار ایسې بې سر بې فاخته یې ما غواړم دغه بس بیا کاندلو ته ځي مخکې هلته مخکې هم کاندلو ته لاړ هیله ده صاحب ډېر ښه لګیا دی ډېر ښه ارګومنټ یې وکړو زه خپل ډېر ښه خو نه دی لګیا قرار صاحب ډېر ښه د خاورو نه لګیا دی ټوله ورځ خلکو ته راځئ په خبرو یې بحث وکړو کومه خبره یې نه ده صحیح ځان چې وویل په دې کې کومه خبره نه ده صحیح خو دی د مرهون صاحب پرېږده چې دی دا خپل بحث وکړي دغه چې بیا کاندلو ته خبره ونه وځي دی لږ کم حوصله کېږي خلک مجبورېږي په دغه شکل باندې دا هم صحیح طریقه نه ده. هلته لر و بر ته چټیات وایي هغه زما دایه ده نو دا خو غلطه ده. هغه دایه نه ده. لر و بر څه معنا ته خپله په منځ کې تا ته نه ده ما ته ده دا ستا خپل قرار صاحب دلته تاسو انصاف نه کوئ. پلار اوله هغه یاد کړه ما نه دي کړي کنځل. هلته تاسې رژیل ورته ویل بیا د چټیات پسې وویل نو خو زه ومنو. ګوره ما ذکر رزیل ورته ویله چې کوهش ځای ما کوهش ځای دی دې څه حق لري چې وایي دا خاموش کړه. صحیح ده ده غلطي کړې تا غلطي کړې داسې یو بل سره وزغمئ د کاکړ صاحب ګوره بلې ما ته میسیج کړی دی چې زه تا میوټ کړم د ده مخکې نه په زړه کې خیره و ما والله که میوټ کړی زه قسم درته صحیح ده اتل صاحب محترم ګوره اوس دا خو انصاف نه دی که نه ګوره اتل صاحب دا اوس خبرې چې وي ټولې د پاکستان په تاوان او د پاکستان په ضد خبرې وي دغه په دې خبرو کې خو لږ تر لږه یو د بل ور ونه لوېږو په دې کې کومه خبره چې نه لرم زه په دې کې کوم کمنټ نه لرم اوس سم غږېده خو کله کله یې خدای لیونی کړي نه خو هغه زه کاکړ صاحب د انګر منیجمنټ شو لري هغه بیخي اکثر افغانان لري البته دی لږ ایکسټریم لري اکثر وخت دی پرووکېږي که نه کاکړ صاحب ډېر
یعنی کاکړ صاحب غوندې افغان سړی ما په خدای که په دغه کې دا ښکنځلې چې کوي ټول د افغانستان په خاطر کوي. تر اوسه په شخصي مسله باندې چاته نه ښکنځلې کړي نه وي چاته پوچ ویلي. سړی داسې کاکړ موږ ته معلوم ده د یو کال نه د 10 کالو راته معلوم ده دا داسې د افغانستان سر باندې موږ خلک ټیس کړي دي د ډېر خلک را سره کاته پورته سول ته مړی هم کوي. خو دا یو مشکل دی چې موږ کله کله دا په دې کې اختلاف ورسره لرو چې وسړی افغانستان ته دومره خطر نه ده لکه دا تاسې دلته احساس کړی. تر اوسه له خیر خیرت ته لږ ګزاره وکړه په دغه ځای کې ما او کاکړ صاحب مشکل سره لرو. نور خو په دغه شی یو بل سره فکس کو مجبور دی که نه کو سره فکس کاشکې یوازې کاکړ صاحب وایي دې مشکل درلودی خو څوک د کنځلو مشکل لري څوک د منافقت مشکل لري څوک د قدرت طلبۍ او د مغرضوالي او د پروژیتوب مشکل لري څوک مشکل نه لري. دا ډېر د محترم چې دلته ناست خو که اوس سړی دغه حقیقت ګویانې سره کوي بیا خوند نه کوي یاره ټول مشکلات لرو هیله ده چې یو بل سره وزغمو. اوس کاکړ صاحب خبره باید بشپړه کړې وای ځکه چې وخت هماغه 2-3 دقیقې دي. کاکړ صاحب خپله خبره کره لنډه کړي. خبره کوم بله خبره دا دی چې دغه د یو هلک و یو ورځ ما د پاکستان ته خبرونه کتل شازیب نومېده دا د خپل د خور د عزت ساتنې لپاره یو چا هغه کړی و وژلی و که نه یو لویه قرباني ورکړی و. نو دا خو بیا د افغانانو قرباني نه شوه که نه دا خو د خپل د خور ساتنه کول. موږ تاسو چې قرباني خبره کوو یو سړی چې هغه کېږي یو پولیس که وژل کېږي په پاکستان کې یو بل څوک وژل کېږي وروره ګوله دا د افغانستان لپاره قرباني نه ده ورکړې دا به یې ورکړې پېښور لپاره به ورکړې د پاکستان لپاره به یې ورکړې وي خو له ما لپاره قرباني نه ده ورکړې. له ما لپاره چا قرباني ورکړې د ملي اردو سربازان جنرال رازق شهید او د هڅکزی قوم او دغسې نور چې د افغانستان د بیرغ لپاره د افغانستان د نظام لپاره جنګېدلي دي. یو سړی چې بیخي پیغمبر هم وګرځېږي هغه خو ما لپاره قرباني نه ده ورکړې چې زه وایم چې دا سړی بس لوی اتل دی او دا قرباني ورکړې. دا خبره چې دی موږ باید هغه کو نظام پرې وپوهیو. بله خبره ایران صاحب تاسو سره ځم ګورئ خبره دلته دا دی چې پاکستان دغه سیندیان یا دغه بلوچستان یا دغه نور خلک چې دي دا د تاریخي تاسو اړخ لري. لومړی راځئ چې په ده باندې وغږېږو دا خلک په تاریخي ډول هېواد یې نه ده درلودلی نه د سندودیش په نوم باندې کوم هېواد و نه د بلوچستان په نوم باندې کوم هېواد پاتې شوی نه د یو بل هغه باندې نه د پښتونستان په نوم باندې کوم هېواد پاتې شوی او دا چې دی پاکستان دا وایي لوکل ایشوز او دغه پښتو ژبې ته پنجابي د بلوچي ژبې ته دغه نور ژبې ته دوی لوکل ژبه وایي او د محمود خان خلکو ته وایي هغه سب نشنلز دوی ته وایي. نو تاسو چې د سپیس جوړوئ دلته یو بلوچ سره کېنئ چې زما او ستا ستونزه یو ده نه دی وسړی هغوی په پاکستان کې دننه د خپل حق لپاره غږ پورته کوي. زه د پاکستان نه منم زه د پاکستان قانون نه منم د پاکستان هیڅ نه منم. زه خپل هېواد لرم خپل هېواد د خپلواکۍ لپاره جنګېږم او زه جنګ ته آماده یم. هغوی نه دي هغوی وایي موږ بس خپله خبره نړیواله ته پورته کوو. دلته د یو څوک د بلوچ نه پرته یو څوک راوښی چې د پاکستان په خلاف عملا جنګ یې کړي او که جنګ هم نه یې کړي دا خبره یې لږ تر لږه کړي چې د پاکستان په خلاف هر څوک چې جنګېږي هغه اتل دی. دا خبره خو دوی نه کوي که نه خو موږ خو وایو چې د پاکستان په خلاف هر څوک چې جنګ کوي هغه اتل دی هغه د افغانانو قهرمان دی هغه افغان دی. تاسو چې یاستئ یو خوا سیم سړی نه پرېږدئ که نه هلته وایي پي ټي ایم د مسلحانه مبارزه وکړي چې بلوچ یې کوي چې بلوچ تشویق کوو بیا هلته موږ ته سپین پنجابیان وایي. ګوره مه کوئ داسې. زه وایم چې په پاکستان کې راځه ګډوډي واچوو په ځای د دې چې ما او تا په جاغو کې یو بل ته لاس اچولی ترایکۍ تشویق کا سندۍ تشویق کا پښتون تشویق کا بلوچ تشویق کا په دغه سپیس کې تو خدای دغلته کې دا څوک دي تاسې وایي په دغه سپیس کې چای خراب و چې تا دا تشویق کاوه ایران صاحب شل کله کېږي چې دا کار موږ کوو په دغه شل کله نه وي وروره نه وي که ما د بلوچ سره کومک خبره کوم ګوره شل کله کېږي چې موږ تاسو دا خبره کوو په دغه شلو کلو کې کم پښتون ټوپکې پورته کړی کم سندۍ ټوپکې پورته کړی کم د بغیر د بلوچه کم سرایکۍ ټوپک پورته کړی هېڅ نه ده پورته کړی. په دې کې موږ خپل غم پرېږدو. ګورې خبره دلته دا دی زه چې ځورېږم په ده باندې ځورېږم چې زما هېواد چې دی بیخي اشغال شوی دی
او د غزمو د انرژي نه خلک ګټه پورته کوي. راځي وایي د پاکستان کې دننه د پښتنو لپاره د پنجابي په شان ته چې کوم حقونه دي هغوی ته باید ورته ورکول شي. موږ د لپاره لاریونونه کوو. دا خو بیا نادرسته ده. وسړی ستا هېواد اشغال دی، ستا بنسټونه هغه شوي دي، له منځه وړل شوي دي، ستا د مدنیات لوټ کېږي، ته هېڅ نه لرې، ستا دغه ټول هېواد خویندې میندې بې عزته کېږي، او ته په ځای چې د خپل د هېواد لپاره لاریون وکړې، وجنګېږي، مبارزه وکړې، ته ورځې وروره ګله د یو کس لپاره د خوشي کولو لپاره ملګرو ملتونو کې وخت اخلي، هلته بیا دغه د خوشي کولو لپاره خبرې کوي. دا خو بیا نازوني ده. وسړی په دې کې بیا ته منطق چېرته دی؟ منطق باندې که غږېږي، منطق دا دی چې زه په د بلوچ او د نورو سره پاکستان مې دښمن دی، خو هغوی پاکستان منلی، ما ته یې خو نه ده منلی. تا پاکستان که منلی نو ته بیا یې هم دا خبره، او که پاکستان دې نه ده منلی نو ته بیا د پاکستان زه وروستۍ خبره کوم، نو ته بیا افغان د سندۍ او د بلوچ سره یو ځای ولیکې. موږ خو پاکستان کې دننه یو سب ټرایب خو نه یو، موږ لوی تاریخي هغه هویت لرو. مننه. ګوره کاکړ صاحب، زه دغه دوه خبرې کوم راځو عبدالنوري صاحب ته. ګوره کاکړ صاحب، دا په دې موږ پوهېږو چې پاکستان څه راکام دی، مشکلات چېرته دي. دا ستا یو شمېر خبرې ده، بالکل موږ مانو، په دې کې موږ څه اعتراض څه خبره نه لرو. اما خبره دلته ده چې که سل کاله موږ چې دغه کوم امکانات درلود د بلوچ سره موږ دغه مرستې کړې وای، کېدای شي دغه بلوچان لیک شوي وای، همدغه پاکستان یې په راګونډو کړی وای. اما دا مو نه کړه. که اوس پیس ورته موږ خو په خپلو کې کاکړ صاحب ته دغه سپیسونه خو ته ګورې، یوازې دغه زموږ د پښتنو سپیسونه اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. زه چې سپیس جوړ کړم ته یې جوړوې، چې ته یې جوړ کړې یو بل یې جوړوي، چې یو بل یې جوړ کړي یو بل یې جوړوي. زه ته خو ټول دغه یو کال کېږي چې په همدغه پښتو کېږو، هغه ګوډه لنډه پښتو چې سره وایو. په دغې ما او تا تر اوسه پورې په دې نتیجې ته نه رسېدلي چې موږ کوم قیادت لرو نه لرو. که یو بل یې اعلانوي بیا موږ مخالفت کوو. موږ خو په دغه مرض اخته یو کاکړ صاحب. زموږ مشکلات ډېر دي. زه ورځ تر بلې دې نتیجې ته رسېږم چې ولې موږ پښتانه داسې پاشل سوي یو. ځکه خو دغه زموږ په والله چې زه هره ورځ کوشش کوم چې یو دوه دانې چې بې اتفاقه کېږي سره رانږدې کړم، یو دغسې منډې وایي، بل یې هغسې منډې وایي. د زموږ هغه سیاست جذباتي دی، د زموږ سیاست احساساتي دی، د زموږ سیاست چې دی تویټاکي دی، بس تویټ کاري تویټ کار، بس یو ته یو کنځل ولیکه، تور ولیکه، نه یې کوو. ګوره دا موږ نتیجې ته نه رسوي. دلته چې ګوره ناست دي په دغه سپیس کې اکثریت ټول باسواده یاستئ، غیر د زمانه ټولو کېدای شي د ماسترۍ د پي ایچ ډي د دکتورا پورې زده کړې کړي. ولې راځئ په دې کار وکړو چې دا موږ ولې نشو سره یو ځای کېدلی، په ځای د دې چې په خپلو کې کنځلې وکړو او دا ووایو چې دا منظور توسه پورې ولې مړ نه دی. خو راجلې چې پوره ته خدای به مړ کړي او ورځ که په دې موږ خوشحاله کېږو، منظور به هم مړ شي، علي وزیر به هم مړ شي، ډېر داسې راغلل مړه شول، مړ باسي. یو ورځ به د ارمان لوړي غوندې چېرته سر ورتاو کړي مړ به کړي، بیا که چا جشن وي جشن به نیسي. ګورې د یو چا د مرګ ارزو به نه کوو. دا دویمه راټول سئ، سره یو سئ. او بل مخکې طاهر صاحب ډېره ښه ټکي ته اشاره وکړه. واقعیت موږ ډېر غټ مشکل سره موږ مشکلات تېر کړي دي، زموږ وطن د خطر سره مخ دی. زه دا در سره منم، ولې زما یوه هیله ده راځئ حداقل اول که موږ دغه خپل منځ کې وکولی چې په خپلو کې سره جوړ شو، بیا به نور هم راخپل کړای شو. ولې زه فکر نه کوم موږ په هر صورت راځو. نوري صاحب مهرباني وکړه. مننه. ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې.